بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل وأعوذ پناه غواړم برب پرب سره الناس د خلقو ملکی چې پاچا دی الناس د خلقو الهی چې معبود دی الناس د خلقو پناه غواړم من شر د شر څخه وسواس د شیطان دا شیطان الخناس شیطان اکبت لري چې ذکر وکي بلدای ستا په ډول مشوک چيلي وسوسه دراشي چې ذکر شروع کی چې لا اله الا الله سبحان الله ليس بس شات ولا سي خط چې ذکر بس کې دې تصرفات دې خناس د ذکر پکې خطیش الخناس يخفضن كدي وقت د ذکر الذي شيطان يوسوس چې وسوسه اچي په صدور پرړو کې الناس د خلقو چې دا شیطان بیا دی من الجنه کې د پیرانو د قسمه پناه غواړم من شر الوسواس ودا غره کوم پناه غواړم والناس دا عتب پر وسواس پوری باندې د شیطان پناه غواړم والناس د خلکو څخه پناه غواړم یو توجیه ده چې دا عتب پر جنه باندې لاندې ترمن کړي چې وسوسه چې په کې د خلکو عنو څوک دي عبارت دي من الجنه والناس. طالبان سوال کوي چې پیرای خو وسوسه راځي شیطان انسان څنګه راځي اته انسان به شته خبري وکي او تاسو په دې تاسو وکي اته به وسوسه د انسان. الله اکبر محترمو دا د سورتونو چې دي دا د پوډو د پاره د حاسدانو د پاره د وسوسو د پاره د نور ویل د پاره درته ویل چې نبی علیه السلام په خاطر څه د مونږ کوله غټوله پرې شو دقه دوه د مې برابر پښکول پر خلکو باندې. محترمو دا پنځه سورتونه چې دي یو قل یا ایل کافرون دي بل اذا جاء نصر الله دواغه دي درې قل دی غدغه دي دا کله چا یو کاروبار یو دکان کوي یا یو معاملہ کوي چې بازار لري مبارک علیہ الصلوۃ والسلام ویله صحابي ورته علي والکاروبار من کترش کېدلی دی ولو صاحب دوی خبري یو وخت د دکان ته ځنډېږم وخت پرې بچي او بل بدغه پنځه سورتونه وای ادا وسواف نو ورګه به کار برابر کی انا هغه صحابي دا شروع کړل هغه وای چې بیا په بازار کې تر ما سرمایدار نو شروع کړل نو دا د سرمایي او د دکانداري د فرفره کار کوي فعقیده ورسره غواړي نورم فضل دي خو وخت کې کو داسو خبرې مې څه پټ کیږي خو هغه پریږدو وخت خو به کرا ورسېدي د قران کریم په سر کې او تبي شروع وای چې بسم الله د قران کریم په پاکي سن راځي چې والناس دا د حد په چرواخي بيوسن بر بس جوړيږي سمانا دا قران مستبس او کافي دي دا ورته بس او کافي دي دا